فرحت ناز په دغه نندارتون کې د هغه کورنیو افغان میرمنو د لاس جوړ توکي نندارې ته وړاندې کړي چې دوی د کور څخه بهر د وتلو اجازه نه لري او د هنر لرلو پرته دغه صنایعو څخه ګټه نشي اخیستلی. هغه په خیبر پښتونخوا کې د یوې غیر دولتي موسسې کارکونکې ده چې په افغان پنډغالیو کې میرمنو ته د هنري زده کړو ترڅنګ د بازار موندنې مرستې هم ورکوي. مطلب هغه خپل کپاسټي دا چې هغه میاش کې څومره کار کوي، موږ ډیلی مطلب پیس پر پیس پیمنٹ ورته کوو. نو جنکه چې کله راشي اوس موږ سره په خوشحالي راځي ورته غواړي. زما سټوډنټ هغه هسبند اکسیډنټ شوی و، نو ورته هغه وایي چې ستا کار تاسو سره مې کار کړی ده، نو ما خپل هسبند علاج هم کړی ده او کور هم سنبال کړی ده. په دغه نندارتون کې ځینې هغه افغان میرمنو هم ګډون کړی چې له غیر دولتي موسسو څخه یې هنري زده کړې ترسره کړي. دوی نن خپل روزګارونه لري او د کور ملاتړ کوي. د پیښور د حاجیزۍ کیمپ اوسیدونکې نجیبه هم یوه له دغو میرمنو ده چې نه یوازې د جامو ګنډلو خپل روزګار چلوي بلکې ګڼ شمېر کې نورو زنانو ته هم د کار زمینه برابره کړې. کله چې ما د ګډ ټریننګ واخیستو نو زما چې کله هغه یو لږ معمولي شانګه خو هغه به ما له راته ما به کپړې جوړولې، نو هغې ته لکه ما خپله دغه شیر کړله چې یاره زه نن داسې یو مقام ته ورسېدلم چې زه مخکې ما ته کپړې جوړولې، دې سره سره زه اوس بیډشیټې جوړوم، د کمرې سوټونه تیاروم. د پیښور اوسیدونکې سویرا له تیر یو کال راهیسې په بیلابیلو نندارتونونو کې برخه اخلي او له دې لارې د لاسي صنایعو امرونه ترلاسه کوي. هغې د یوې موسسې SRSP په مرسته د 3 میاشتو کورس ترسره کړی. نوموړې له دولته غواړي چې د دې کاروبار د پرمخ بیولو لپاره دې له دوی سره مرسته وشي تر څو ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکې شي. ډېر زیات فرق وي. اول زموږ کورس طرف نه چې کم دی که نه مالي حالات هم ډېر ټیټ وو، بس ما سلایي شروع کړه. هغې د وجې نه نن ورته لاس نیسم نه پلار ته لاس نیسم. تر شکر الحمدلله خپل سلایي کومه، که د بیګونو وي که ګنډل وي، مطلب هر یو دغه چې زه کوم نو شکر دی ښه ښکلی هغه. په دې نندارتون کې د افغان میرمنو د لاس جوړ ټوکر، غالۍ، د کور سینګار او افغاني جامې شاملې وي چې موخه یې نه یوازې دغو افغان کډوالو ته د خپل هنر د ښودلو لپاره یو پلیټفارم برابر کړي بلکې پیرودونکو او بازارونو سره د اړیکو له لارې اقتصادي فرصتونه هم رامنځته کړي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پیښور.